دی. سردار وروره سردار وروره راورسېږه سردار وروره سردار وروره دجله ښایه ها ښایم سردار وروره ډاکټره سمه ده ماشه دجلې په څه شوې د جلای ته چا ووهلې دجلې ماما مې داسې ماما دې خدای ورک کړي اته ماته وګوره ځان خبئ خواره شئ ټول ځایونه ولټوئ ټاپي دی لرې نه شي تللی اسمان به ته خدای دې داسې ماما او داسې کاکا ورک کړي کومه خبره نشته زرګونه مړي مې ولیدل خو د خپل د زوی مړی لیدل تر ټولو سخت درد دی. هغې نړۍ کې به ستاسې شفاعت شي قومندان صاحب. اوس ته څه غواړې چې موږ یې وکړو؟ غواړم زوی مې واخلم د زین افسانګي خاورو ته وسپارم خو ځان هغه غېږ کې نشم نیولی. تاسو مه خفه کېږئ قومندان صاحب، زه خپل وراره غېږ کې اخلم. شاهینه حالت څنګه دی؟ ټوټې شوی دی؟ بم دی! هغه بېشرفانه زما زوی کې بامي کې و. ماشوم نه و قومندان صاحب، بام و. نه خدای نه ډېر شکر کوم. رزیله جماله دا لومړی ځل دی چې ستا راز حالات مې خوښ شو. خدایه له تا نه ډېر شکر کوم خدایه. زوی مې ژوندی دی. قومندان صاحب ترهګر تښتي. دا چې ته ژوندی نو حتمان به هم نه ژغورل شوی. رسیله یوه ورځ خو به مې لاسته راشي. د دې کار نو بدل درنه یو اخلم بېشرفه. غواږ شه، غواړې چې د زوی غږ دې واورې. لږ صبر وکړه. د لیوني ډلګې مشر زویه پلار ته دې غږ وکړه. غږ وکړه ماشومه، غږ وکړه که نه. خپل پلار غوندې سرزوري مه کوه. بېشرفه جماله زه د هغه بېګناه ماشوم د ځورولو بدله درنه اخلم. زوی مې پرېږده رزیله. تر څو چې زوی دې له ما سره وي ته په ما هېڅ هم نشې کولی. لیونی ډلګی مشره. غلی شه غلی شه. ته هم داسې رڼې رڼې مه راته ګوره. دا ماشوم غلی که. ما ته وګوره ایزو، دا ماشوم نه دی، دا ډېر ارزښتناک دی. که په ده څه وشول که نه پوهېږې چې زه بیا څه کوم. اندېښنه مه کوه، ښه یې ساتم. ماشوم ساتل زما کار دی. چلند دې بدل شوی ایزو. جمال قومندانه، جمال قومندانه.
څه خبره ده؟ شیوان قمندان را روان دی. څه؟ شیوان قمندان؟ هو شیوان قمندان. خدای دې تا ووهي، خدای دې تا ووهي. ته هم دلته پاتې شه، پاتې شه، دننه لاړ شه. ته دلته څه کوې ها؟ کله چې موږ د هغې شپنې کار خلاصوو هغه جګړه راورسېده. شیوانا زه جګړن سردار مالکم، ما بې ځایه مه سړی کوه. هر څنګه چې ونیول کېږي تسلیم شه. راځه ومونیسه، که ځان ته په رښتیا جګړه نه وایي ومونیسه. لکه چې هغوی درپسې دي. خپل پال مې ترې ورک کړه قمندانه، نور به هغه ما په غرونو کې لټوي. ما درته نه وویلې چې دلته رانه شې؟ موخه دې دا ده چې ما په لاس ورکړې رسیله. په هر حال هر کار ځان ته د حال یوه لاره لري. ښه قمندانه دا چې زه نیول کېږم ښه به دا وي چې ته مړ شې. رازیل لږ پاتې و چې ما په لاس ورکړي. ما ته وګوره هغه مړی چېرته لرې وغورځوه. څنګه داسې رڼې رڼې راته ګورې؟ زر کوه که نه؟ زر کوه، اوځه اوځه، زر کوه. ځه جلې ته هم لاړه شه، ځه. شکر دی چې شاهین راغی. شاهین ته ډېره اندېښمنه کېږي. دا له تا سره داسې چلند کوي. دا د شاهین پخوانۍ کوژده نه ده، اما سره دښمني کوي. سمه وکړل جلیله، جمال مو ونه نیو. کلونه کېږي چې په دې غرونو کې ګرځم، خو داسې یو رزیل انسان مې نه دی لیدلی. هغه رزیل بیا له موږ سره یو رسالت وکړه. هر څوک د ځان ژغورلو لپاره یو څه کوي جلیله. خو ته مه خفه کېږه، مهمه دا ده چې په ځای دې څه ونه شي. البته چې جمال بې شرف دې بیا مخې ته راځي. زه هغه رزیل مرداروم. جلیله زر کوه اوس نو ځو هغه رزیل شمان پیدا کوو. زر کوئ هلکانو، غوره کېږو. پتا څه شوي دي؟ دا ته په سهار کې شیوان ووهله. زر کوه چې ځو. څنګه داسې راته ګورې؟ یو څه ویل درته لرم جماله. اوس یې وخت نه دی، ماشومان دي. همدا اوس یې وخت دی. قمندانه، جمال قمندانه، خاوند دې را روان دی. ایزو خاوند دی. داسې شي خاوند جماله، داسې شي خاوند. یو بې غیرته سړی دی، خپله مېرمنه نورو خلکو ته پرېږدي. قمندانه اسکر را روان دي. د څه شي اسکر؟ ودرېږه.
زمونږ د سر بلاوې را روانې دي ما پټکا ما راځه قمندانه راځه دلته ایزو دروازه بنده که دروازه بنده که خلاص که راځه قمندانه راځه دا ځای ستا کسانو جوړ کړ وسلې خوراکي توکي هر څه پکې شته آرام اوسئ پام کوئ چې بس پوه نشي سمه ده قمندان صاحب سمه ده زر کوه پام کوه چې بس پوه نشي باندې که څوک شته مهرباني وکړه قمندانه یو تښتېدلي ترهګر پسې ګرځو باید ستاسې کور ونه کړو هغه به شراب شي باندې پیدا کړ زر کوئ وړاندې ځایونو کې وګورئ زر کوئ کوم کس منصاري وای دلته څوک راغلی دی څه خبره ده ها ته اوس مونږ څارې زه چاته وایم راځي نه له تا نه مې پوښتنه وکړه ولې مونږ څارې ګریوان مې خوښې ګوره زه لیونی یم لیونی ځان دې په ما مه وژنه یوسفه ته دلته څه کوې ګریوان مې خوښې که چې درته یې ووایه ګوره اعصاب مې مه خرابوه شاهینه صبر وکړه ته په دې کلي کې څه کوې ها زه له تا نه اجازه واخلم یا دې کلي ته راشم نو باید اجازه واخلې اصل یې پسې خفه شوی وم راغلم چې هغې سره یو ځل وګورم یعنې ته مونږ څارې ته جاسوسې که څنګه ها ته بې ځایه شک کوې عسکره ستا د روغتیا لپاره زما اندېښنه نوره هم ډېرېږي که ته داسې چلند وکړې نور به هم بدتر شي دا ناروغۍ به دې خراب کړي ولې نه پوهېږې ته ماته ګواښ کوې صبر وکړئ داسې مه کوئ ارامه اوسئ بس کوئ کمقلانو تاسې بیخي د ماشومانو غوندې شوئ څه کوئ شرم دی خیر کې تاسو څوک وینم لیونی ډاکټره ته څنګه دلته راغلی دا غلی اصلي لیدو ته راغلی دی ابا ما ته وګوره ګرانه موږ په دنده کې یو څوک چې په دنده کې خپل شخصي کارونه وکړي مشر هغه ته ډېر غوسه کېږي په رښتیا چې ډېر غوسه کېږي زر کوه چې زو زر کوه ورپسې مه ګرځه زر کوه یوسفه په دې کار د ماته هم ستونزه پیدا کوي پوهېږم خو زه تا پسې ډېر خفه شوی وم ومې نه شو زغملی د قمندان صاحب دا کارونه نه خوښېږي عسکرونه مه ډارېږئ داسې بد بل ورته مه ګورئ دوی ډېر ښه خلک دي که دوی ما پیدا کړي زه تباه کېږم ماته یې راکړه ته څومره ښکلی ماشوم یې ماشاءالله ووایه هاوین ماشوم دې ډېر خوښېږي ماشاءالله دې وي ماشاءالله ماشومان مې ډېر خوښېږي انشاءالله چې یوه ورځ به ته هم ماشوم ولرې که داسې څوک پیدا شي چې ما سره واده وکړي همداسې به وشي قمندان صاحب کور کې څوک نشته قمندان صاحب سمه ده جلیله وځو
رازیلا دا واخله ماشومان ته یو څه واخله قمندان صاحب وامې ورېدل جلیله خدای مو ووهه دلته څه دي د کور ځینې شیان دي قمندان صاحب له دې ځای نه لرې شه جلیله وزو قمندان صاحب ووځه قمندانه ووځه هغوی لاړل شوي دي ماشه دا د حالت خراب دی ما خو دا په اوبه ویشتلی و کوم کس لا نږدې نه په خېټه ویشتلی دی د سوځېدلو داغ هم په ځان کې شته ته چا ووهلی شیوانه خبرې وکړه ماشه دا لاړه مړ شو جاجای بابا لاړه مړ شو دجلې قمندان صاحب فکر کوم جمالي وویل قمندانه ځواب راکړه قمندانه زما غږ اورئ دا څه دي جلیله له درهګرونه مې اخیستې وه قمندان صاحب دوام ورکه موږ د پولې خواته روان یو قمندانه وسلې تیارې دي تیارې دي راشئ رزیله بې شرافه جماله ته چېرته یې جماله موږ دې وخت کې به دې پیدا کړو راځه د سړي غوندې داسې یم شه کنه نو هر چېرته چې پیدا کوم دې سپي غوندې به دې ویسه دا بلاوې اوس هم ما پسې ګرځي زه له دې ځای نه څنګه ووځم داسې رڼې به راته ګورئ ځئ لا شه ورک شئ ځئ دې باندې ووځئ ځئ ووځئ ټول ووځئ مخکې شئ څوک یې ها زه یم قمندانه نازا وسلې مې پولي ته راوړي دي خپلې پیسې له چا نه واخلم دلته څوک نشته سمه ده د وتلو لاره پیدا شوه پیسې زه در کوم احمقې ښځې وسلې زه هلته ښکته کړه وروسته بیا یې د ورین کلي ته راشه پوهه شوې دا دومره وسلې زه همدلته پرېږدم زه چې درته څه وایم ته هغه وکنه زه ډېرې پوښتنې به کوه سمه ده راځم دا رازل بیا څه پلان لري وسلې مو ښکته کوئ په سترګو نظر قمندانې سردار دوی هم دلته دي که ما ووینې خبره خرابېږي تا سره ډېر ښه ښکاري مننه لکه چې دغه ستوري والا زه هم خوښېږم زه به څنګه د هغه نه خوښېږم زه پېغله یم ښکلې یم هوښیاره هم یم ځانګړې یم د هغه زه خوښېږم که نه او پرېږدیا چې ته زما خوښېږي یعنې داسې یو احتمال شته
خو داسې یوه موضوع هم شته چې ته ما ته لږ لیونی ښکارې. ته له ما سره د څه لپاره کار لرې عسکره؟ هر چا ته عسکر مه وایه، زه عسکر نه یم. زه یو هوښیار او تکړه ډاکټر یم. څوک چې راته بل نوم واخلي خفه کېږم. ته له ما سره ضد کوې عسکره؟ وروسته له دې درته عسکر نه د عسکرو خدمتګار وایم. پر احتیاج چې ته ډېره ټوکې جوړی، اوس د ډېرې خندا له امله مړ کېږم. اپو رمضانه دننه چې کوم مړی دی هغه قرارګاه ته یوسئ. امر پر ځای کېږي قومندان صاحب. اصله چېرته ده؟ هغه همدلته ده مشره. نور نو لاړ شه، ما ته ستونزه مه پیدا کوه. زما اصلي خو ګوره زموږ ګوتمې تیارې دي، کله چې له دندې څخه وګرځېدې کوژده کوو. د کوژدې لپاره ته باید د سردار قومندانونه وغواړې. ته خو پوهېږې چې هغه زما مشر ورور دی. د سردار ورور مخې ته کښېنم او تا ترې غواړم. سردار قومندان تا دغه کوي، له هغه رزیل سره خو واده نه کوي که نه؟ تا ته څه؟ ته زموږ د واده کولو مخه نشي نیولی. زه ستا غم خورم عسکره. تېر ځل خو رانه وژغورل شوي، دا ځل نشي ژغورېدلی. دا د جنرال غږ دی. طوفان ستاسو غږ اوري وایه. موږ ته استخباراتو خبر راکړه چې د وسلو قاچاقبران پولې ته نږدې شوي دي، ستاسې خواته در روان دي. هغوی ونیسئ زویه. زه غواړم چې نه به هغوی سم نه وي لیدلي قومندان صاحب، یا به د استخباراتو په خبر کې کومه تېروتنه شوې وي. دوی قاچاقبران نه دي، یوه وسله ډله ده. داسې چې دا نو هغوی د وسلو اخیستلو ته رابند دي. اجازه مه ورکوئ چې پولې نه تېر شي. پام را پوه شوم یې وایه. بلاله ځان ته دې پام کوه زویه، خدای دې ستاسې مل شي. ژوندی اوسې قومندان صاحب. جلیله قومندان خپل زوی لګلی دی. کومه ډله چې هلته را روانه ده د جمال کسان به وي، بلال ځوان دی. خدای مه کړه که به هغه څه وشي قومندان صاحب یې نشي زغملی. موږ څه نشو کولی جلیله، امر ته په تمه کېږو. لومړی کلي کې خپل کار سرته رسوو. د تښتېدلي ترهګر او د دې اوکتای په دروغو وغولی دی او زموږ په کمپ مو برید وکړه. د کلي په یوې بېګناه نجلۍ موټر ولګاوه. کاکا خپله د هغې په بد اخلاقۍ اقرار وکړه. دا خبره رښتیا ده. احمده وروره دلته راشه. ولې په خپلې ورېرې دا تور ولګاوه؟ دا تور اوکتای او هغه بل رزیل په هغې ولګاوه. که ما اقرار نه وای کړی زه یې وژلم او زوی راته غره ته بیوه قومندان صاحب. راته ووایه دا خبره رښتیا ده. اوکتای دا خبره رښتیا ده؟ قومندان صاحب ته ځواب ورکړه. څه چې احمد وویل هغه رښتیا دي. دا تور په هابین تا لګولی دی رزیله. ها هو ما لګولی دی.
داسې ګرځینه څوک چې په چا تور لګوي هغه سزا نه لري. ته آزاد یې. ځه لاړ شه ورک شه بېشرفه. کلیوال به تا ته سزا درکړي. اوکتای چېرته تښتې؟ جلیله اوس یې پرېږده چې ښه یې ووهي، وروسته بیا ترهګرو سره د مرستې کولو په تور یې ونیسه. امران پر ځای کې قومندان صاحب. شاهده زموږ عزت مو وژغور قومندان صاحب. خدای دې له تا نه راضي شي قومندان صاحب. خدای دې له تاسې نه هم راضي شي. ژوندی اوسې سوري والا. اونقا یو ایوا ایوا جلدی. امر وکړئ قومندان صاحب. کلي کې حالت څنګه دی اونقا یو؟ غرونه مو له ترهګرو نه پاک کړه. د تښتېدلي ترهګر مړی مو لاسته راغی. هغه ترهګر چې پل نه راتېر شوي کمانډویانو ورسره نښته پیل کړې ده. د ترهګرو شمېر ډېر دی. زر مرستې ته لاړ شئ. پوه شوم قومندان صاحب. امر پر ځای کېږي. ماشه خیرات دی امر وکړه. اصله امر وکړئ قومندان صاحب. ته جلیل ته غږ وکړه. امر په ځای کېږي قومندان صاحب. ډاکټره شیان زر زر راټول کړئ. حرکت کوو. امران پر ځای کېږي. هلکانو راټول شئ. څه معنی لري چې حرکت کوو؟ یعنې تاسو له دې ځای نه ځئ؟ زر کوئ. شیان مو راټول کړئ. زر کوئ هلکانو. موږ باید یوې پېښې کې مداخله وکړو. یعنې بیا هېڅکله هم دلته نه راځئ؟ دلته زموږ کار پای ته ورسېده خبرې. موږ ځو. خو موږ دواړو یو انځور هم نه دی اخیستی. ته زه کامره مې نه اخلم. له تاسو سره یو ځای یو انځور اخلم. سمه ده؟ سمه ده. مخکې له دې چې حرکت وکړو ځان ورسوئ. زه راځم. زه بېرته راځم. زر کوئ هلکانو. زر کوئ. هلې هلکانو زر کوئ. ته له ما سره څه ستونزه لرې؟ کم اخلې ووژنم دې لیونۍ. نه نه وژنم. ولې ووژنم؟ ټوکې مې وکړې ټوکې. داسې خو نه کېږي ستوري والا. موږ خو نوي سره پېژندلي ول. داسې څوک کوي؟ زه پوهېږم چې جمال بېشرف هم دلته چېرته دی قومندان صاحب. جلیله موږ مجبور یو چې لاړ شو. اندېښنه مه کوه. موږ هغه بېشرف پیدا کوو جلیله. تر څو چې زما زوی هغه سره وي زه سخت ځورېږم قومندان صاحب. زه د باندې اوسئ. زړه مې تنګ شو. زر کوئ. ته هم اوسه اسده. زه قومندان ته یو څه ویل لرم. ستا ستونزه څه ده ایزو؟ څه خبره ده؟ ما سره دې داسې ژمنه نه وکړې جماله. ما ته دې ویلي وو چې اروپا ته دې لېږم د پاچایانو غوندې ژوند وکړه. خبره معلومه ده ایزو. دا چې ته امیندواره شوی ښه کار ونه شو. زه د دې سړي ته واده کړم خپله ګناه نه د ځان خلاص که ها. زه دې تباه کړم. دلته بندي شوی یم. ګوره ایزو ته سازمان ته یوه ډېره مهمه دنده ترسره کوې پوه شوې. د ماشومانو ساتنه کوم جماله. غلی شه صبر وکړه. لږ وخت پاتې. که دا ماشوم ارزښت لري نو ژمنه دې پوره کړه. که نه نو دا به ما ته وګورې ایزو. که په دې ماشوم څه وشول نو تا به داسې ټوټې ټوټې کوم پوه شوې. ټوټې ټوټې به دې کوم. هوښیاره اوسه.
احمقې پام کوه کلي کې څوک داسې موټر ځغلوي احمقې تا خپله د موټر مخې ته ځان وغورځوه د موټر په ځغلولو واک ولره دا یو رښتینی موټر دی پلاستیکي نه ته پوهه شوې کمعقلې جلۍ ما ته وګوره احمقې شکر وباسه چې زه ضرور کار لرم دومره وخت نه لرم چې تا سره یې ځایې کړم له مخې مې لرې شه زه په داسې ژوبل ځان څنګه هلته لاړ شم ستوري والا ما ته په تمه شه تا ته دا روانه یم قمندان صاحب راځه قمندانه دا کمقله دلته څه کوي ها موږ دا کور ولټوه دا سړی خو پکې نه و دې سړي همالته ځان پټ کړی و کیدای شي دا سړی هماغه رزین جمال وي عسکر باید خبر شي داسې نشي کېدلی ودرېږه ستوري والا ستوري والا جمال مې پیدا کړه ودرېږه شوې ده اف ستوري والا داسې نو څوک کوي خیرات دی قمندان صاحب هاوین سرمانی او خدای پامانی همونو شو کړی ښه کار ونه شو ورپسې مه ګرځه ماشه هغه جلۍ پر احتیا چې لیوانه یې به هغه جلۍ روانې ناروغي لري جلیله ودرېږه لکه چې زما زوی پیدا کړ پوه نه شوم جلیله هیڅ قمندان صاحب ومې ویل چې دلته دا له کوم ځای نه را پیدا شوه داسې نشي کېدلی سردار له کوم ځای نه زما مخې ته راووته که پلټنه وکړي زه تباه کېږم وای سړی نشه سرداره ته دې ځایونو کې څه کوې نازه یوې نجارخانې ته یو څو صندوقونه وړم دې کار ته وګوره د غرونو مشهوره ترهګره له خپلې دندې شړلو شوې نجارخانې ته صندوقونه وړې زه خو وایم چې دا یو خوب دی هېڅ کله یې نه منم د ژوند تېرولو لپاره ځان ته پیسې پیدا کوم زه له چا نه خوشي پیسې نه اخلم ملګریه دا صندوقونه یو ځل ګورو دا مړ شوي دي سرداره ډېر کلک دي ځان نه مو ستړي کوئ ماشه سمه ده ستونزه نشته زه یې خلاصوم تاسې اندېښنه مه کوئ
کارګرې ګوره زه درته څه وایم حرامې پیسې څومره په اسانۍ لاسته راځي خو حلالې پیسې لاسته راوړه ډېر زحمت غواړي ته رښتیا وایې نازا د زوی په اړه مې کوم خبر شته نه اوس به دا وګورم یا څه شي ته یې ګورې ټول همداسې دي یو بل هم شته د زما کار کې کار مه لره نازو درته مې وویل چې میخ شوي دي امر وکړه قومندان صاحب سرداره کومندان په سخت حالت کې دی بیړه وکړئ پوه شوم قومندان صاحب موږ په لاره کې یو ډاکټره جلیله زر کوئ چې ځو شکر خدای چې وژغورل شوم د هغې کمعقله له امله زه ستوري ولته ونه رسېدم هاوي ته ولې داسې په لاره ځې لورې څه خبره ده لورې څه خبره نشته وغورځېدم دا جلۍ په دومره اسانۍ سره نه ژاړي کومه خبره خو شوې ده دا چې څه شوي ښکاره ده قومندان لاړ داسې خو څوک نه کوي شرم دی خدای پاماني خو سړی کوي دومره خو وایي چې په خدای سپارم زه تا ته هېڅ ارزښت نه لرم ستوري والا نه دی هم رانه ونخیسته نه دی هاوین میګورم د یوې جلۍ نوم یې یاد کړی دا جلۍ څوک ده راځه میلوله هاوین خو له اندېښنې نه به مړه شم زر کوئ کار یې ورته خلاص کئ زر کوئ زر کوئ زر کوئ بیړه وکئ زر کوئ زر کوئ زر کوئ منډه کئ زر کوئ زر کوئ تکړه شئ وام اخیستې له قومندانه لږ وروسته به د دوی مډي در ولېږه شمول درنې وسلې همکاره یې ساه اخیستلو ته مو نه پرېږدي قومندان صاحب زوی مې وژغوره سرداره وژغوره زه له مخکې مې ورک شه یوسفه یوسفه مرداره هم ډېره ځي ده ته په خبره هېڅ نه پوهېږې ته ډېره ښکلې څېره لرې خو نږدې وخت کې به مې په یاد راشي انشاءالله چې زه به ونیول شم زړه مې ډېر درزېږي
ټاپو رمضانه دننه چې کوم مړی دی هغه قرارګاه ته یوسئ. امر پر ځای کېږي قومندان صاحب. اصله چېرته ده؟ هغه همدلته ده مشره. نور نو لاړ شه، ما ته ستونزه مه پیدا کوه. زما اصلي خو ګوره زمونږ ګوتمې تیارې دي، کله چې له دندې څخه وګرځې د کوژده کوو. د کوژدې لپاره ته باید د سردار قومندانونه وغواړې. ته خو پوهېږې چې هغه زما مشر ورور دی. د سردار ورور مخې ته کښېنم او تا ترې غواړم. سردار قومندان تا دغه کوي، له هغه رزیل سره خو واده نه کوي که نه؟ تا ته څه؟ ته زموږ د واده کولو مخه نشي نیولی. زه ستا غم خورم عسکره. تېر ځل خو رانه وژغورل شوي، دا ځل نشي ژغورېدلی. دا د جنرال غږ دی. طوفان ستاسو غږ اوري، وایه. موږ ته استخباراتو خبر راکړه چې د وسلو قاچاقبران پولې ته نږدې شوي دي، ستاسې خواته در روان دي. هغوی ونیسئ زویه. زه غواړم چې نه به هغوی سم نه وي لیدلي قومندان صاحب، یا به د استخباراتو په خبر کې کومه تېروتنه شوې وي. دوی قاچاقبران نه دي، یوه وسله ډله ده. داسې چې دا نو هغوی د وسلو اخیستلو ته رابند دي. اجازه مه ورکوئ چې پولې نه تېر شي. په امره پوه شوم یې ووایه. بلاله ځان ته دې پام کوه زویه، خدای دې ستاسې مل شي. ژوندی اوسې قومندان صاحب. جلیله قومندان خپل زوی لګلی دی. کومه ډله چې هلته را روانه ده د جمال کسان به وي. بلال ځوان دی، خدای مه کړه که به هغه څه وشي قومندان صاحب یې نشي زغملی. موږ څه نشو کولی جلیله، امر ته په تمه کېږو. لومړی کلي کې خپل کار سرته رسوو. د تښتېدلي ترهګر او د دې اوکتای په دروغو وغولېدی او زموږ په کمپ مو برید وکړه. د کلي په یوې بېګناه نجلۍ موټر ولګاوه. کاکا خپله د هغې په بد اخلاقۍ اقرار وکړ. دا خبره رښتیا ده. احمده وروره دلته راشه. ولې په خپلې ورېرې دا تور ولګاوه؟ دا تور اوکتای او هغه بل رزیل په هغې ولګاوه. که ما اقرار نه وی کړی زه یې وژلم او زوی راته غره ته بیوه قومندان صاحب. راته ووایه دا خبره رښتیا ده. اوکتای دا خبره رښتیا ده؟ قومندان صاحب ته ځواب ورکړه. څه چې احمد وویل هغه رښتیا دي. دا تور په هابین تا لګولی دی رزیله. ها هو ما لګولی دی. باسېږه رزیله، څوک چې په چا تور لګوي هغه سزا نه لري. ته آزاد یې، ځه لاړ شه ورک شه بېشرفه. کلیوال به تا ته سزا درکړي. اوکتای چېرته تښتې؟ جلیله اوس یې پرېږده چې ښه یې ووهي، وروسته بیا ترهګرو سره د مرستې کولو په تور یې ونیسه. امره پر ځای کې قومندان صاحب. شاهده
زموږ عزت مو وژغور قومندان صاحب. خدای دې له تا نه راضي شي قومندان صاحب. خدای دې له تاسو نه هم راضي شي. ژوندی اوسې سوري والا. اونقا یو ایوا ایوا جلدی. امر وکړئ قومندان صاحب. کلی کې حالت څنګه دی اونقا یو؟ غرونه مو له ترهګرو نه پاک کړه. د تښتېدلي ترهګر مړی مو لاسته راغی. هغه ترهګر چې پل نه راتېر شوي کمانډویانو ورسره نښته پیل کړې ده. د ترهګرو شمېر ډېر دی. زر مرستې ته لاړ شئ. پوه شوم قومندان صاحب. امر پر ځای کېږي. ماشه خیرات دی امر وکړه. اصله امر وکړئ قومندان صاحب. ته جلیل ته غږ وکړه. امر په ځای کېږي قومندان صاحب. ډاکټره شیان زر زر راټول کړئ. حرکت کوو. امر پر ځای کېږي. هلکانو راټول شئ. څه معنی لري چې حرکت کوو؟ یعنې تاسو له دې ځای نه ځئ؟ زر کوئ شیان مو راټول کړئ. زر کوئ هلکانو. موږ باید یوې پېښې کې مداخله وکړو. یعنې بیا هېڅکله هم دلته نه راځئ؟ دلته زموږ کار پای ته ورسېده خبرې. موږ ځو. خو موږ دواړو یو انځور هم نه دی اخیستی. ته زه کامره مې رااخلم. له تاسو سره یو ځای یو انځور اخلم. سمه ده؟ سمه ده. مخکې له دې شرکاتو کو ځان ورسوئ. زه راځم. زه بېرته راځم. زر کوئ هلکانو. زر کوئ هلکانو. زر کوئ. ته له ما سره څه ستونزه لرې؟ کم اخلې وژنم دې لیونی. نه نه وژنم. ولې ووژنم؟ ټوکې مې وکړې ټوکې. رازیل لږ پاتې و چې ما په لاس ورکړي. ما ته وګوره هغه مړی چېرته لرې وغورځوه. څنګه داسې رڼې رڼې راته ګورې؟ زر کوه که نه؟ زر کوه. وځه زر کوه. ځه جلې ته هم لاړه شه. ځه شکر دی چې شاهین راغی. شاهین ته ډېره اندېښمنه کېږي. دا له تا سره داسې چلند کوي؟ دا د شاهین پخوانۍ کوژده نه ده. اما سره دښمني کوي. سمه وکړل جلیله. جمال مو ونه نیو؟ کلونه کېږي چې په دې غرونو کې ګرځم، خو داسې یو رزیل انسان مې نه دی لیدلی. هغه رزیل بیا له موږ سره یو رسالت وکړه. هر څوک د ځان ژغورلو لپاره یو څه کوي جلیله. خو ته مه خفه کېږه. محمد آقا چې په ځای دې څه ونه شي. البته چې جمال بې شرف دې بیا مخې ته راځي. زه هغه رزیل مرداره وم. جلیله زر کوه اوس نو ځو هغه رزیل شمان پیدا کوو. زر کوئ هلکانو غوره کېږو. پتا څه شوي دي؟ دا ته په سهار کې شیوان ووهله. زر کوه چې ځو. څنګه داسې راته ګورې؟ یو څه ویل درته لرم جماله.
اوس یې وخت نه دی، ماشومان دي. همدا اوس یې وخت دی. قمندانه، جمال قمندانه، خاوند را روان دی، ایزو خاوند دی. داسې شي خاوند جماله، داسې شي خاوند. یو بې غیرته سړی دی، خپله مېرمنه نورو خلکو ته پرېږدي. قمندانه، عسکر را روان دي. د څه شي عسکر؟ ودرېږه. زموږ د سر بلاوې را روانې دي. ما پټ که. راځه قمندانه، راځه راځه دلته. ایزو دروازه بنده که. دروازه بنده که، دروازه بنده که. خلاص که، خلاص که، خلاص که، خلاص که. راځه قمندانه، راځه. دا ځای ستا کسانو جوړ کړ. وسلې، خوراکي توکي، هر څه پکې شته. آرام اوسئ، پام کوئ چې بس پوه نه شي. سمه ده قمندان صاحب، سمه ده. زر کوه، زر کوه، پام کوه چې بس پوه نه شي. باندې که څوک شته؟ مهرباني وکړه قمندانه. یو تښتېدلي ترهګر پسې ګرځو. باید ستاسې کور ونه کړو. هغه بې شرم شي، بانک پیدا کړه. زر کوئ، زر کوئ، زر کوئ. وړاندې ځایونو کې وګورئ، زر کوئ. زر کوئ. کوم کس منصاري؟ وای 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 وای، دلته څوک راغلی دی؟ څه خبره ده؟ ها؟ ته اوس مونږ څارې؟ زه چاته وایم رزیله؟ له تا نه مې پوښتنه وکړه ولې مونږ څارې؟ ګریوان مې خوشې کړه. ګوره زه لیونی یم، لیونی. ځان دې په ما مه وژنه. یوسفه، ته دلته څه کوې؟ ګریوان مې خوشې کړه چې درته یې وګورم. ووایه. ګوره اعصاب مې مه خرابوه. شاهینه، صبر وکړه. ته په دې کلي کې څه کوې؟ ها؟ زه له تا نه اجازه واخلم یا دې کلي ته راشم؟ نو باید اجازه واخلې. اصل یې پسې خفه شوی وم، راغلم چې هغې سره یو ځای وګورم. یعنې ته مونږ څارې؟ ته جاسوسې که څنګه؟ ها؟ ته بې ځایه شک کوې عسکره. ستا د روغتیا لپاره زما اندېښنه نوره هم ډېرېږي. که ته داسې چلند وکړې نور به هم بدتر شي. دا ناروغۍ به دې خراب کړي. ولې نه پوهېږې؟ ته ماته ګواښ کوې؟ ماته صبر ګواښ وکړئ، کوې؟ داسې مه کوئ. ارامه اوسئ، بس کوئ. کم اخلانو، تاسې بیخي د ماشومانو غوندې شوئ یې. څه کوئ؟ شرم دی. خیر کې داسې څوک وینم. لیونی ډاکټره، ته څنګه دلته راغلی؟ دا غلی اصلي لیدو ته راغلی دی. ابا ما ته وګوره ګرانه، موږ په دنده کې یو. څوک چې په دنده کې خپل شخصي کارونه وکړي، مشر هغه ته ډېر غوسه کېږي. په رښتیا چې ډېر غوسه کېږي. زر کوه چې ځو، زر کوه، زر کوه. ورپسې مه ګرځه، ورپسې مه ګرځه. زر کوه. یوسفه، په دې کار د ماته هم ستونزه پیدا کوي. پوهېږم، خو زه تا پسې ډېر خفه شوی وم، ومې نه شو زغملی. د قمندان صاحب دا کارونه نه خوښېږي.
خیر ها خیر سردار ورو ډاکټره سمه ده ورشه دجلې په څه شوې د جلای ته چا ووهلې دجلې ماما مې داسې ماما دې خدای ورک کړي ته ماته وګوره ځر خبئ خواره شئ ټول ځایونه ولټوئ ټاپي دی لرې نه شي تللی اسمان به ته خدای دې داسې ماما او داسې کاکا ورک کړي کومه خبره نشته زرګونه مړي مې ولیدل خو د خپل د زوی مړی لیدل تر ټولو سخت درد دی هغې نړۍ کې به ستاسې شفاعت شي قومندان صاحب اوس ته څه غواړي چې موږ یې وکړو غواړم زوی مې واخلم د زوی نفسانګي خاورو ته وسپارم خو زه د هغه غېږ کې نشم نیولی تاسو مه خفه کېږئ قومندان صاحب زه خپل وراره غېږ کې اخلم شاهینه حالت څنګه دی ټوټې شوی دی بم دی هغه بېشرفانه زما زوی کې بامي کې و ماشوم نه و قومندان صاحب بام و نه خدای نه ډېر شکر کوم رزیله جماله دا لومړی ځل دی چې ستا رضالت مې خوښ شو خدایه له تا نه ډېر شکر کوم خدایه زوی مې ژوندی دی قومندان صاحب ترهګر تښتي دا چې ته ژوندی نو حتما به هم نه ژغورل شوی رسیله یوه ورځ خو به مې لاسته راشي د دې کار نو بدل درنه یو اخلم بېشرفه غواږ شه غواړې چې د زوی غږ دې واورې لږ صبر وکړه د لیوني ډلګې مشر زویه پلار ته دې غږ وکړه غږ وکړه ماشومه غږ وکړه که نه خپل پلار غوندې سرزوري مه کوه بېشرفه جماله زه د هغه بېګناه ماشوم د ځورولو بدله درنه اخلم زوی مې پرېږده رزیله تر څو چې زوی دې له ما سره وي ته په ما هېڅ هم نشې کولی لیونی ډلګی مشره غلی شه غلی شه ته هم داسې رڼې رڼې مه راته ګوره دا ماشوم غلی که ما ته وګوره ایزو دا ماشوم نه دی دا ډېر ارزښتناک دی که په ده څه وشول که نه پوهېږئ چې زه بیا څه کوم اندېښنه مه کوه ښه یې ساتم ماشوم ساتل زما کار دی چلند دې بدل شوی ایزو جمال قومندانه جمال قومندانه څه خبره ده شیوان قومندان را روان دی څه شیوان قومندان هو شیوان قومندان خدای دې تا ووهي خدای دې تا ووهي ته هم دلته پاتې شه پاتې شه دننه لاړ شه
څه کوې ها؟ کله چې موږ د هغې شپنې کار خلاصوو هغه جګړن راورسېده. شیبانه زه جګړن سردار مات یم. ما بې ځایه مه سړی کوه. هر څنګه چې ونیول کېږي تسلیم شه. راځه ومونیسه که ځان ته په رښتیا جګړن وایي ومونیسه. لکه چې هغوی درپسې دي. خپل پل مې ترې ورک کړه قومندانه، نور به هغه ما په غرونو کې لټوي. ما درته نو ویلي چې دلته رانه شې. موخه دې دا ده چې ما په لاس ورکړې رسیله. په هر حال هر کار ځان ته د حال یوه لاره لري. ښه قومندانه دا چې زه نیول کېږم ښه به دا وي چې ته مړ شې. لاسکرونه مه ډارېږئ، داسې بد بد ورته مه ګورئ. دوی ډېر ښه خلک دي. که دوی ما پیدا کړي زه تباه کېږم. ماته یې راکړه. ته څومره ښکلی ماشوم یې. ماشاءالله ووایه هاوین، ماشوم دې ډېر خوښېږي. ماشاءالله دې وي. ماشاءالله ماشومان مې ډېر خوښېږي. انشاءالله چې یوه ورځ به ته هم ماشوم ولرې. که داسې څوک پیدا شي چې ما سره واده وکړي همداسې به وشي. قومندان صاحب کور کې څوک نشته. څوک نشته قومندان صاحب. سمه ده جلیله وځو. دا واخله ماشومان ته یو څه واخله. قومندان صاحب وامې اورېدل جلیله. خدای مو ووهه. دلته څه دي؟ د کور ځینې شیان دي قومندان صاحب، له دې ځای نه لرې شه. جلیله وځو قومندان صاحب. ووځه قومندانه ووځه. هغوی لاړل. شوي دي. ماشاءالله د حالت خراب دی. ما خو دا په اوږه ویشتلی و. کوم کس لا نږدې نه په خېټه ویشتلی دی. د سوځېدلو داغ هم په ځان کې شته. ته چا ووهلی؟ شیوانه خبرې وکړه.
راشه دا لاړه مړ شو جاجای بابا لاړه مړ شو دجلې قمندان صاحب فکر کوم جمالي وویل قمندانه ځواب راکړه قمندانه زما غږ اورئ داسې دی جلیله له درحه ګورونه مې اخیستې وه قمندان صاحب دوام ورکه موږ د پولې خواته روان یو قمندانه وسلې تیارې دي تیارې دي راشئ رزیله بې شرافه جماله ته چېرته یې جماله نږدې وخت کې به دې پیدا کړو راځه د سړي غوندې داسې یم شه کنه نو هر چېرته چې پیدا کوم دی سپي غوندې به دې ویسم دا بلاوې اوس هم ما پسې ګرځي زه له دې ځای نه څنګه ووځم داسې رڼې رڼې به راته ګورئ ځئ لا شئ ورک شئ ځئ دې باندې ووځئ ځئ ووځئ ټول ووځئ مخکې شئ څوک یې ها زه یم قمندانه نازا وسلې مې پولي ته راوړي دي خپلې پیسې له چا نه واخلم دلته څوک نشته سمه ده د وتلو لاره پیدا شوه پیسې زه در کوم احمقې ښځې وسلې زه راته ښکته کړه وروسته بیا یې د ورین کلي ته راشه پوهه شوې دا دومره وسلې زه همدلته پرېږدم زه چې درته څه وایم ته هغه وکنه زه ډېرې پوښتنې به کوه سمه ده راځم دا رازل بیا څه پلان لري وسلې مو ښکته کوئ په سترګو نظر قمندانه سردار دوی هم دلته دي که ما ووینې خبره خرابېږي تا سره ډېر ښه ښکاري مننه لکه چې دغه ستوري والا زه هم خوښېږم زه به څنګه د هغه نه خوښېږم زه پېغله یم ښکلې یم هوښیاره هم یم ځانګړې یم د هغه زه خوښېږم که نه او پرېږدیا چې ته زما خوښېږي یعنې داسې یو احتمال شته خو داسې یوه موضوع هم شته چې ته ماته لږ لیونی ښکارې ته له ما سره د څه لپاره کار لرې اسکره هر چاته اسکر مه وایه زه اسکر نه یم زه یو هوښیار او تکړه ډاکټر یم څوک چې راته بل نوم واخلي خفه کېږم ته له ما سره ضد کوې اسکره وروسته له دې راته اسکر نه د عسکرو خدمتګار وایم پرېږدیا چې ته ډېره ټوکې جوړی اوس د ډېره خندا له امله مړ کېږم داسې خو نه کېږي ستوري والا موږ خو نه یې سره پېژندلي ول داسې څو کوي زه پوهېږم چې جمال بې شرف هم دلته چېرته دی قمندان صاحب جلیله موږ مجبور یو چې لاړ شو اندېښنه مه کوه موږ هغه بې شرف پیدا کوو جلیله تر څو چې زما زوی هغه سره وي زه سخت ځورېږم قمندان صاحب زه د باندې ووځئ زړه مې تنګ شو زر کوئ ته هم اوس اسه ده زه قمندان ته یو څه ویل لرم ستا ستونزه څه ده ایزو څه خبره ده ما سره دې داسې ژمنه نه وه کړې جماله ما ته دې ویلي وو چې اروپا ته دې لېږم د پاچایانو غوندې ژوند وکړه خبره معلومه ده ایزو دا چې ته امیندواره شوی ښه کار ونه شو زه د دې سړي ته واده کړم خپله ګناه نه د ځان خلاص که ها زه دې تباه کړم دلته بندي شوی یم ګوره ایزو ته سازمان ته یوه ډېره مهمه دنده ترسره کوې پوه شوې د ماشومانو ساتنه کوم جماله غلی شه صبر وکړه لږ وخت پاتې که دا ماشوم ارزښت لري نو ژمنه دې پوره کړه که نه نو دا به
ما ته وګورې ایزو که په دې ماشوم څه وشول نو تا به داسې ټوټې ټوټې کوم پوه شوې ټوټې ټوټې به دې کوم هوښیاره اوسه احمقې پام کوه کلي کې څوک داسې موټر ځغلوي احمقې تا خپله د موټر مخې ته ځان وغورځوه د موټر په ځغلولو واک ولره دا یو رښتینی موټر دی پلاستیکي نه ته پوهه شوې کمعقلې جلۍ ما ته وګوره احمقې شکر وباسه چې زه ضرور کار لرم دومره وخت نه لرم چې تا سره یې ضایع کړم له مخې مې لرې شه زه په داسې ژوبل ځان څنګه هلته لاړ شم ستوري والا ما ته په تمه شه تا ته ډېر روانه یم قمندان صاحب راځه قمندانه دا کمعقله دلته څه کوي ها موږ دا کور ولټوه دا سړی خو پکې نه و دې سړي همالته ځان پټ کړی و کیدای شي دا سړی هماغه رزین جمال وي عسکر باید خبر شي داسې نشي کېدلی ودرېږه ستوري والا ستوري والا جمال مې پیدا کړ ودرېږه شوې ده اف ستوري والا داسې نو څوک کوي خیرات دی قمندان صاحب هاوین سرمانی و خدای پامانی همون شد رای ښه کارونه شو ورپسې مه ګرځه ماشه هغه جلۍ پرېتیا چې لیوانه به هغه جلۍ راباندې ناروغي لري جلیله ودرېږه لکه چې زما زوی پیدا کړ پوه نه شوم جلیله هیڅ قمندان صاحب ومې ویل چې دلته دا له کوم ځای نه را پیدا شوه داسې نشي کېدلی سردار له کوم ځای نه زما مخې ته راووته که پلټنه وکړي زه تباه کېږم وای سړی مشه سرداره ته دې ځایونو کې څه کوې نازه ای بې نجار خانې ته یو څو صندوقونه وړم